بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ورځنیز حدیث سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. امام علی علیه السلام فرمای ذکر الاخرة دواء و شفاء و ذکر الدنیا ادواء الادواء. امام علی علیه السلام فرمای د آخرت ذکر د انسان د پاره دوا ده او شفا ده، او د دې په مقابل کې د دنیا ذکر د انسان د پاره درد او بیماری ده. حالان کې کله چې ممکنو په خپلو کې د دنیا ذکر ډیر کو او د آخرت ذکر کم کو، له همدې سببه د دنیا ذکر چې ډیر کو نو زموږ دردونه او بیماری نور هم زیاتېږي. امام علی علیه السلام فرمای چې د دې لپاره چې ستاسو د دغه دردونو او د دغه بیمارو علاج وشي، نه د آخرت ذکر کوي، د دنیا ذکر مکوي. ډیره مننه. د خدای په امان.